سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي روان کال شاید د افغان ځواکونو لپاره یو سخت کال وي او موږ باید دې ته چمتو واوسو. اسدالله خالد تېره ورځ په بلخ کې د قدس ملاتړ ماموریت لخوا په جوړه شوې ناسته کې چې د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه جوړه شوې وه زیاته کړه افغان ځواکونه دا ځل د سیمې د لاسه ورکولو له مخنیوي سربیره د دښمن مورچلې له منځه وړي او د دولت د حاکمیت لمنه پراخوي. ښاغلي خالد په ډاګه کړې چې د هیواد په شمال کې د امنیتي بنسټونو او ملکي رهبرۍ ستونزو ته یې پام دی او ډیر ژر به 218 قل اردو جوړه او پرانیستل شي. له دې سره سم د 200 ظفر قل اردو قمندان وایي سږکال به د طالبانو د ځپلو په موخه په لویدیځو ولایتونو کې درانه عملیات ترسره کړي. نورالله قادري تېره ورځ په هرات کې د یارې قل اردو په انګړ کې زیاته کړه چې دمګړی افغان ځواکونه په بادغیس او فراه ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړه لګیا دي. د هرات والي هم زیاتوي روانه جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده بلکې زیان افغان کورنیو ته رسیږي. په ورته وخت کې له جګړو یو شمېر تازه راستانه شوي سرتیري د سیمه ییزو ارګانونو د ولسي ملاتړ له لوري په نقدي توګه وستایل شول. په تخار کې د سیندونو د تحکیماتو په برخو کې د 15 پروژو کار تېره ورځ په یو لړ مراسمو سره پیل شو. د تخار والي فضل الله مجدي وایي دغه پروژې به د طالقانو، فرخار، بنګي او ماورای کوکچې په سیندونو کې د څه باندې 40 میلیون افغانیو په لګښت په یو کال کې عملي شي. د نوموړي په وینا په دې پروژو کې څه باندې 10,000 کسانو ته هم د کار زمینه برابریږي. ویل کېږي له آمو سیند هر کال د افغانستان خواته په سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې ویجاړیږي او ګټه یې تاجکستان ته رسیږي. مجموعی پروژه و 15 پروژه به هزینه 40 میلیون افغانی اعمار میشه که شامل دیوارهای استنادی و دکه ها هستند که جلوی تخریبات سیلاب‌ها رو بگیرد که البته در این سهم مردم هم سهمدار هستند. دوه کسان په ننګرهار کې د یوې اندازه نشهیي توکو د لیږد په تور د سرحدي ځواکونو له لوري ونیول شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغو کسانو غوښتل څه باندې 30 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې ځای پر ځای کړي وو له یوې سیمې بلې سیمې ته ولېږدوي خو تر هغې مخکې تېره ورځ د دور بابا ولسوالۍ په تورچیني سیمه کې نیول شوي دي. له دې سره سم د جلال آباد ښار د 5مې ناحیې په شاوخوا سیمو کې له یوه کوره نږدې 800 نشه کوونکي ګولۍ یا تابلیت کې کشف او په تړاو یې 2 کسان هم نیول شوي دي. او په پروان کې د طالبانو د اکمالاتي چارو مسؤل ونیول شو. د کابل د 11 فرقې قمندانۍ ویاند وایي دغه کس چې ناصر نومیږي تېره شپه په شینواري ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د نوموړي په وینا له نیول شوي کسه د راکټ 14 مرمۍ او یو موټرسایکل هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.